تیر ورځو کې مې چا نه پوښتنه وکړه مالکه واده دې کړی دی؟ وی او جي څومره موده وشوې؟ 3-4 کاله وشو. ما څوک دې کړې ده؟ وی بس ډېره مې خوښه وه خدای راکړه. نو ما ورته وی چې د واده نه مخکې دې ډېره خوښه وه که اوس دې ډېره خوښه ده؟ ویل نه د واده نه مخکې مې خوښه وه اوس دې خدای په توپه ولګوي. تاسو خیال راغی د دنیا عشق او مینه هغه دا شی دی چې وخت تېرېدو سره بیا وایي اوس دې خدای په توپه ولګي یا ورپسې مړ کېدو به. نو عرض مې دا و چې د الله سره مینه هغه ده چې هغه وقتاً فوقتاً زیاتیږي. مولانا مدني رحمت الله علیه نه تپوس شو په درس کې چې قیامت کې چې حساب و کتاب کیږي نو الله به مونږه ګورو. نو هغه چې حساب به الله په خپله چې کوي نو هلته به 2 قسمه خلک مجرمانو سره چې حساب کوي نو د خدای مخې ته به حجاب وي، الله به ورته ځان نه ښیي، پس پرده به سوال و جواب کیږي. او نیکانو سره چې حساب کوي نو بے پردې به سوال و جواب کیږي. نو بیا طالبانو ته وی چې د دې داسې مثال دی چې وعده وصل چو شود نزدیک، وعده وصل چو شود نزدیک، آتش شوق تیز تر گردد. یار سره د ملاقات وخت چې نزدیکیږي نو هغه د عشق اور چې دی هغه نورم تیزیږي. لکه یو بیا ورته دا ووی یو عاشق د یو مولا نه تقریر کې واورېده چې قبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات به کیږي. قبر کې تا چې قبر کې کیدي او خلک درنه لاړ شي او ملایکې درته راشي نو د رسول الله تصویر به ورسره وي او درته به وښیي چې ما كنت تقول فی حق هذا الرجل، د دې سړي متعلق ستا دنیا کې څه عقیده وه. نو دی ورته وایي چې سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے. دا مې اورېدلي چې په قبر کې زما د محبوب تصویر ښودی کېږي نو زه د اجل انتظار کوم چې خدای زر مرګی راوله چې مړ شم چې ویې ګورم. اوس مونږه څنګه تاسو ته که زه ووایم چې قبر کې د رسول الله انتظار کېږي چې د جومات نه وځي خدای ټول مړه کا، امین به پې وکئ؟ د هغې وجه دا ده چې هغه خوند باندې ته پوه نه یې که نه، هغه مزه تا لستې نه ده، هغه مزه تا څکلې نه ده. دې سړي دا مزه ورته پته وه چې سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی. اوس نبی هغه سټډي کړی و، هغه معلوم کړی و. نو اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے. زمونږ دی جماعت کی آفس سے وہ دی جماعت کی نو ما چرته تقریر کې ویلو چې شهید چې دی هغه نیغ به جنت ته ځي. نو دته مې وویل چې جنت ته خوښ دی؟ ویل ډېر مې خوښ. ما الله دې چرته په جنگ کې شهید کا چې نیغ جنت ته لاړ شي. نو هغه وخت کې خو یې غږ ونه کړو خو بیا راپسې کور ته راغی. وی چې ما بیګام ټوله شپه تېره کړې وه چې خدای دا د مولانا صاحب خبره چې وانه ورې چرته. هغه چې په قسمت کې و نو رښتیا غریب شهید شو.
او بے ګناه قتل کړی شي. خیال هم راغی حدیث کې راځي چې یو سړی د شپې اوده کېږي او دا دعا وکړي چې خدای ماله په دې کټ پوزي باندې مرګ مه راکوه، ما چې مړ کې نو ما په جنگ کې شهید کا. که دا سړی په دې کټ پوزي په خپل مرګ مړ شم، قیامت کې به الله د شهیدانو په ټولي کې ودرېږي. خالی په دې نیت باندې. عزیزانو خبره ټوله دړه ده، د ظاهر ډنګ ټکور نه ده. ان الله لا ينظر الى صورکم، الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري. ولا ينظر الى اعمالکم، او نه ستاسو عملونو ته ګوري. ولكن ينظر الى قلوبکم، هغه ګوري ستاسو زړونو ته چې ستا پړه کې زما متعلق څه دي. اړه کې دي څه دي. اوس خپل زړه ته وګورئ چې زمونږ خلکو پړه کې د خدای متعلق څه دي. زمونږ په زړه کې د صحابه متعلق څه دي. زمونږ په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق څه دي. زمونږ پړه کې د اهل بیت رسول متعلق څه دي. د خپل ځان ته وګورئ، پړه ته وګورئ. خبره ده ده، خبره د ظاهري ډنګ ټکور نه ده او نه د ظاهري روپ ته، دړه خبره. عزیزانو زمونږ ړه پلیت دی، مردار دی. امام غزالی رحمت الله علیه رورو احمد غزالی، احمد غزالی به دی امام غزالی پسې منځ نه کولو. امام غزالی لاړو مور ته شکایت وکړو چې دا زما رور ما پسې منځ نه کوي، دا خلک به څه وایي. مور راونیو احمد غزالی چې بچیا ولې ورپسې منځ نه کوي رور پسې. وې زه هغه سړي پسې منځ نه کوم چې د چا زړه د حیض په وینو باندې ګندی. د حیض په وینو څنګه ګندی؟ وې دی ولاړ په مانځه کې کتاب یې شروع کړی دی او د حیض باب لیکي، نو په منځ کې هم د حیض د مسلو تصور کوي. نو دی وجه نه زه د پسې منځ نه کوم. ما چې درته وی خبره دړه ده. احمد غزالی هغه ټاپ ته رسېدلی و چې رور پسې په منځ ولاړ دی او بیا یې نظر د ملا نه نیغ وتی دی او دړه په هغه سوري کې لګیا دی، ګوري چې دې ځای کې څه شی. تا ته زه مخکې ولاړ یم په مانځه، تاسو په ایمان وایي چې دا به هم درته پته ولګي چې زما کله اودس نی او درته مخکې ولاړ یم، نو تاسو پته لګولی شي چې دی بې اودسه ولاړ دی. روټي خلاصو دا پته لګولی شو چې دا ملا بې اودسه ولاړ دی. دا پته لګولی شي چې دې ځای کې سهوه شو، دا ټکی پرېښو، دا یې مخکې وویلو، دا یې رستو وویلو، په دې ډبې یی. دا خو مونځ نه شو که. نو زمونږ مونځ وایي تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. چړه دی بتخانه ده، نو تا ته به په منځ کې ملاویږي څه. د احمد غزالی نظر د امام غزالی د ننه د زړه په نقطه کې لګېدو، ورپسې ولاړ په منځ. تاسو به وایي چې داسې خلق هم تیر شوي دي چې دا پته ورته لګېده. اوج
داسې تیر شو ما لیدلی بیا یې چې چاته ښودلي مولانا شمس الحق افغانی رحمه الله تعالی و تبارک مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه ته وی چې یاره د کشف یو جلک پکار وی راځه بوتلې جمعات ته بوتلې ده جمعات دروازې نه چې ننوتي دي په دې مخې ورته لاس واله چې لاس واله دی ول ګوره اوس په جمعات کې چې ګوري څومره خلق څوک سپي دي څوک مګي دي څوک بیزوګان دي څوک میلوګان دي په مصلی چې ولاړو د خنزیر په شکل بیا ورته په مخ لاس ووهلو ویل ابھی یقین آ گیا ہے ویل ایسا ہے ویل چلو میرے ساتھ بیا دیرے ته بوتلو په لاهور کې چې دیرې ته ټانګې نه کوشو بیا ورته په مخ لاس ووهلو ویل دیکھو ابھی علامه افغانی وی زما د خدای په ذات قسمی چې د دیرې ته مې کتب د هر قبر نه د اور لمبې راوتې دم زړو ما ته تپوس وکړو ما چې حضرت دا علم تا څومره موده کې زده کړی دی ما ته وی چې یہ علم میں نے 40 سال میں سیکھا ہے 40 سال اس علم کے لیے میں نے محنت کی اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے اگر آپ کو شوق ہو تو آپ لاہور آ جائیں میں 4 سال میرے ساتھ رہیں 4 سال میں یہ علم میں آپ کو سکھا دوں گا عزیزانو دا د دنیا واقعات دي په سترګو لیدلی شوي دا ورته پته لګېدلې ده یو سړی راو داسې وکتو چې وکتو ورته داسې وکته مرګرو ته وی چې سړی ژوندی دی او ځان ته دیندارم وی او دی ژوندیم خو دنه په ژوند ایمان سلب شوی دی دکې ایمان نشته دی به بې ایمانه د دنیا نه تېرېږي فلحال دلته یو بزرگ دی فلحال تیر ورځو کې ما ته وی چې په لاره روان یم څوک راته سپي ښکاري څوک راته څه ښکاري وی خدای ته مې دعا وکړه چې دا خبره ما نه لرې که نو یې څو ورځې وشوې بد شوی یم دلته خبره د دې ځای ده د دې ځای ماما دړه ده دړه نن د ټول ملک ړه وګورئ څه دي پکې څه په عظیم قهر اخته یې هره ورځ څه نه څه قهر در باندې نازلي اوس یې سملای ماتې شوي دي په پاکستان کې صاحبه بس بل ویر نشته سملای ماتې دي او سملای مات زمونږ د دې پېښور سملای ماته نو د دې څه ملک ټیپر کړی و چې سملای ماتې دي دا خو خدای دې داسې ماتې کړي چې کینې کینې شي او غوښې سپي وخوري داسې دې خدای ماتې کړي دې رزینو ته ګورئ تاسو دا سویمه جمعه ده چې زمونږ د جومات کې اوبه نشته دې رزینو ته ګورئ پیس نه مس نه کېږي دا یې سملای وې که نه دا یې سرکار و دا یې عمله وه دا یې سملای کم یې سملای او کم حکومت چې جومات له اوبه نشي مهیا کولی خدای دې هغوی په ښځو وشرموي
په لورو دی خدای او شرمي او شرمېدلې دی او دله په څه پوهېږي یو سړي په کونه ونه زرغونه شوه په کوم ځای زرغونه شوه اوی جوماتونه موماتونه سیم تاسو سر خوړلی دی په کونه یې ونه زرغونه شوه خلک وردل په کونه دې ونه وشوه ویل خیر دی سوري لاندې بیا کښېنمه د دې سن طلاقو په کونه ونې شوي دي پس نه مس نه کېږي دا رزیل قوم به بیا سبا ګورئ چې پرتوګیستلي به دې خلکو دپاره بیا په سړکو باندې منډې وي د دې رزیل قوم بیا به درته تماشې دې خلکو له صاحبه د کربلا واقع کربلا ته ګوره او دې قوم ته ګوره هغه ورځ مې شیعګانو ته ویل مال امام حسین ته ګوره ستاسو د شکل ته ګوره کښېنئ خدایم بیخ بنیاد وباسه او یو ارامتوب دی پې لګیایي یا حسین شاه حسین یا حسین شاه حسین کوم چې درکې غوړ غوړ دي هغه ټپ ځان له نه ورکوي ملا درکې ټپ ځان له نه ورکوي مرمړي پلاربني م رئیسار کړي او کمیس هم تیز دی یا حسین شاه حسین دا 10 ورځې سینه ووهئ به جوړې جنتیان شوي خدای بیړه غرقه کا ستاسو امام حسین سره څه کار او زمونږ امام حسین سره څه کار مونږ کې غیرت نشته کم سړي چې ښځه بربنډه بار ګرځي په پختی ګدلی وی که نه تاسو وایئ په ایمان چې په پختی ګدله ته مونږه څنګه یو چې د چا لونه بربنډې بار ګرځي دا په پختی ګدلی نن ستا ملک ټول دله دی